الف راته جوړیږي ځان ته عین مې جوړوي الف راته جوړیږي ځان ته عین مې جوړوي یزید دی که شیمر دی خو حسین مې جوړوي په زور زبردستی مې د بیعت دپاره بیایي په زور زبردستی مې د بیعت دپاره بیایي دا سر به مې پرې شوی وي چې ذهن مې جوړوي ډېرو ګرانو ملګرو خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه کوربه ځای کرام الله امید او میلمه در سره د پښتون ادبي کاروان بځای کلیزي له ټانک سره تعلق لري انور کوټګلان صاحب چې ډېر د زړه پورې لیک کوي او تر اوسه پورې وخت په وخت باندې موږ د غزلو نه خوند اخیستی ده خو نن را سره بیا ناسته او تاسو ته خپله د خوند رنګ خپرونه ځینې ریکارډ کوو او خوند به ځینې اخلو راځئ ملګرو چې له انور کوټګلان صاحب نه ښکلي ښکلي کلامونه وارو او خوند ځینې پورته کړو امید صاحب شکریه چې د خبره ومنله شکریه چې د خبره ومنله په رقیب مې خپله بره ومنله ډېر ښه چې په هر لمانځه کې تل ساوي وباسم عشق اوس مې د ټکره ومنله ډېر ښه ډېر ښه د معافي لفظ او بیا د یار د خولې نه د معافي لفظ او بیا د یار د خولې نه شکر خدایا نن یې هره ومنله چې زما زړه ورته کېږي زه یې وړی شم چې زما زړه ورته کېږي زه یې وړی شم په هر چا مې دا په نره ومنله کوټګلان کلی واقع په تا رنګین دی یاره اوس مې د انوره ومنله د یوه بله غزل ده موږ رڼاګانې خورو موږ رنګونه ویشو موږ رڼاګانې خورو موږ رنګونه ویشو موږ د خلکو غوندې نه یو چې غمونه ویشو موږ د همن سره لګي موږ د همن خلک یو موږ نه بدۍ کوو او نه په چا دردونه ویشو په خپله راچې شي او خپله غلطي ومني په داسې ورځ کوو خوښي او خیراتونه ویشو د خواږه رنګ سره د خوږ نوم وي څه بله مزه د خواږه رنګ سره د خوږ نوم وي څه بله مزه خواږه خبر کو موږ خواږه خواږه نامونه ویشو اخیری شعر ده انوره ولې به مو خلک احترام نه کوي انوره ولې به مو خلک احترام نه کوي موږ په هر قدم په هره لار ګلونه ویشو ګرانو ملګرو دا انور کوټګلان صاحب ښکلي غزلونه د سره پیش کړه موږ خوندونه ځینې پورته کړه تاسو به خوند ځینې پورته کړی وي خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سرته رسېږي او په راتلونکو نورو پروګرامونو کښې به بیا سره یو وجې ته کېږو موږ ټولو ملګرو ته راکړه اجازت دی لوی الله په امان